د کابل د صنعت اونۍ په نندارتون کې د لاسي صنایعو جوړونکو میرمنو د حکومت د ملاتړ غوښتنه وکړه. افغان میرمنې وایي د تیرو په پرتله په لاسي صنعت کې غوره پرمختګ کړی او کولی شي خپل لاسي صنایع تر نړیوالو بازارونو ورسوي، خو د حکومت ملاتړ په دې برخه کې اړین ګڼي. دوی وایي چې په نندارتونونو کې د کاروباري میرمنو ګډون د دې لامل کېږي چې بازار موندنه وکړي او خپل لاسي صنایع وپلوري. په دې نندارتون کې د لاسي صنایعو د برخو میرمنې له حکومت څخه غوښتنې درلودې. خواست ما از حکومت ای است که ما خانم‌ها را سرزنش نکنن، خانم‌ها را بانند که چی در بخش اجتماع چی در بخش فعالیت‌های تجاری اقتصادی از خانم‌ها حمایت کنند تا خانم‌هایی که نیم قشر جامعه را تشکیل میدن اینا بتوانند دستشان پیش مردا پیش کس دیگه دراز نباشه. د صنعت اونۍ په دې نندارتون کې ځینې میرمنې د خپلو لاسي صنایعو د پلور په برخه کې خوشحاله نه وې. نثار رضایي هغه میرمنه ده چې خپل لاسي صنایع نندارې ته وړاندې کړي دي او د تیرو کلونو په پرتله د پلور بازار ښه نه ګڼي. تا دو سه روز هم چندان مشتری خوب نداشتیم چون فروشات کم است، به خاطر حتما کمبود بودجه است یا هر رقم مثلا فروشات کمه نسبتا در سالهای پیش امسال بسیار فروشات ضعیف است. ځینې نورې د لاسي صنایعو پلورونکې میرمنې د دا ډول نندارتونونو د زیاتوالي غوښتنه کوي. خیلی خوشحال هستیم که رقم نمایشگاه برگزار شود چون همین تولیداتی که ما میکنیم در نمایشگاه خیلی خوب به فروش میرسد. دیگه ایده‌هاتمان هم خوب است، بازار هم خوب است، بسیار خرسند و راضی هستیم از همین کارمون. د صنعت اونۍ اوه ورځنی نندارتون د یکشنبې په ورځ پرانیستل شو چې تر راتلونکې شنبې به دوام وکړي. په دې نندارتون کې د کورنیو تولیداتو ترڅنګ لاسي صنایع هم نندارې ته وړاندې شوې.